شفیق جانه له درسو سره څنګه یې؟ شکر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. هغه د کانکور امتحان هم را نږدې سو، څه چمتووالی دې ورته نیولی دی او کوم مسلک سره علاقه لري؟ زما علاقه د شریعت او پوهنځي سره د غواړم دغه پوهنځي ولولم او ټولنې ته یو خادم جوړ شم. ډېر ښه، درسونه دې لوله انشاءالله چې کامیابه به سې. انشاءالله زه به خپل کوښښ کوم. ستا په اجازه استاد ځم صنف ته ناوخته کېږي. استاد دعاګانې راته کوم. الله په امان. اوهو وکیل صاحب څنګه یاستې؟ ښه یې جوړ یاستې؟ شکر الحمدلله. تاسو څنګه یاست؟ ښه یې بخیر. شکر دی الحمدلله، د رب تعالی فضل او کرم دی. وکیل صاحب زه خبر شولم چې دا ځای تاسو خرڅوئ او زه راغلم چې دا ځای له تاسو نه واخلم. که دې خوښه یې در باندې خرڅ بیا کړم. دغه څه ده. استاد زه تا ته دې لپاره رالم چې زه تا ته دا ووایم استاده ما یوازې د کوهۍ در باندې خرڅ کړی ده، خو د کوهۍ اوبه مې نه دي در باندې خرڅ کړي. نو که ته له دې اوبو نه کار اخلې باید ما ته یې قیمت راکړې. هو سمه ده، ما غوښتل ستاسې خواته درسم او درته ووایم چې خپلې اوبه زما له کوهۍ یوسئ او که نه نو باید کرایه یې راته راکړئ. والا استاد عجیبه خبر وکړه چې دی زه اوس څه ورته وایم. ما استاده ټوکه وکړه. په یاد ولره چې زه ښوونکی یم او ښوونکي ته روزلی یې چې وکیل سوی یې. دا په دې معنا چې ته د له ښوونکو پر وړاندې شاګرد یې او ډېرې نورې خبرې دي چې باید له خپلو ښوونکو یې زده کړې. استاد د ټولنې رڼا ده چې د نسلونو ذهنونه روښانه کوي. استاد نه یوازې علم ورکوي بلکې اخلاق، ادب او تربیه هم زده کوي. د استاد مقام د والدینو وروسته تر ټولو لوړ ګڼل شوی دی. استاد د امت راتلونکی جوړونکی دی چې ملتونه لوړ مقام ته رسیږي. دا د استاد د زحمتونو نتیجه ده. استاد د رڼا څراغ دی، د تیارو په منځ کې قلم یې تور ته سپین جوړوي، زړه ته لاره مومي. استاد لکه سپوږمۍ ده، نور یې په نورو لګیږي، له خولې کلمه نه ژوند خوځېږي. استاد د ټولنې لارښود دی. استاد د علم څراغ بلوي. یو ښه استاد نسل جوړوي، نه یوازې شاګرد. د استاد احترام د علم درناوی دی. استاد هغه شخصیت دی چې له موږ نه انسان جوړوي.